د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی تیز توپ اچونکی شاپور زدران په دې وروستیو کې د ناروغۍ له امله د هند په یوه روغتون کې بستر دی. په همدې وخت کې پر خواله رسنیو یو شمېر داسې انځورونه خپاره سوي چې پکښې ادعا کېږي د هند د سینما مشهورې څېرې لکه شاهرخ خان، سلمان خان، سیف علي خان او همدارنګه د هند تر ټولو شتمن کس مکیش امباني د شاپور زدران لیدو ته روغتون ته ورغلي دي. خو د معلوماتو له مخې دا ټول انځورونه د مصنوعي ځیرکتیا یا AI په مرسته جوړ شوي دي او هیڅ رسمي یا تصویري تایید نه لري چې یاد کسان دي واقعا د هغه لیدو ته تللي وي. د راشد خان په شمول یو شمېر افغان لوبغاړي او د کرکټ بورډ مشر هم د شاپور زدران لیدو ته ورغلي وو. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم له شاپور زدران سره یوه ټلیفوني اړیکه نیولې وه چې انځورونه یې پر خواله رسنیو خپاره سوي دي. جعلي انځورونه پر خواله رسنیو ډېر سوي او کارپوهان وایي چې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته تولید سوې محتوا کله ناکله د عامو خلکو د احساساتو د اغېزمنولو او غلط فهمۍ سبب ګرځي.